خیال ساته ماشوم دی. ډوډۍ خو به دې خوړلې وي کنه زوی. او د یتیم په سر باندې لاس کېښودل دا د رحم کار دی. سره ځه. ما روټۍ نه ده خوړلې، ما له روټۍ روټۍ ده یو ته موړ نه شوې. امور سر خوړلې دی الله پاک واغشته چې الله پاک ته م غشتې وې نو ښه به وه. د سر نه به مې بوج کوشوې وې. یو دغه پلار دی په یوه ځي بله راځي او ته غم یې ماله پرېښې. پاسه لاړ شه هغه چیلو د ګیا راوړه. مور زه ګیا راځم، ما له به روټۍ پخې. زه پاسه ځه ته م مالې د خبرو شوې ګیا له لاړ شه شبه. سنان چېرته ځې زویه؟ بابا امیر ته ویل چې ګیا لاړ شه. امیر ته ویل چې ګیا لاړ شه؟ نو ډوډۍ خو به دې خوړلې وي که نه زویه؟ بابا ډوډۍ راته رانه کړه. لورو سانګر ورکړي دي او د ډوډۍ تپوس دې نه دی کړی چې ډوډۍ دې خوړلې ده او که نه. سړیه ما خو دلې لور او څادر نه دی ورکړی. ما خو ورته ویې چې مدرسې ته لاړ شه. ګوره ښځې دا یتیم دی او د یتیم په سر باندې لاس کېښودل دا د رحم کار دی. او بل دا زما د لومبۍ ښځې زوی دی. که زما ښځه مړه شوله و دا ماشوم ترې پاتې شو نو په دې کې د دې ماشوم هېڅ غلطي نشته دی. زما یو خبره یاد ساته چې ستا خپل اولاد نشته نو دې ته داسې ګوره چې لکه دا ستا خپل اولاد دی. سړیه دا زما مېړنه زوی نه، دا زما خپل زوی دی. خپل صحیح ده ښځې خو آینده دا داسې وینئ نه مه. د ده د کپړو خیال هم ساته، د ده د چیو ډوډۍ هم خیال ساته. که آینده مې دا داسې ولیدو چې د کوره بې روټۍ ووتو او یا جامې څښاوي نو بیا به ګورې دا. سړیه ما خو دله روټۍ هر څه تیارولو خو ده وې زه مدرسې ته ځم زه مور یم مور یې. ثنا کښېنه امې دله روټۍ پخه کړي په یاده به زه به خپله لاړ شم. سړیه تا به م روټۍ خوړلې وه. نه ښځې نه روټۍ مې ډته نه کېږي. دله روټۍ پخه کړه چې روټۍ وخوري زه ګیا راوړم نو راځم. صحیح کښېنه بچې تا نه بېل تنګ راغلي. خلک ورته ووایي که نه چې زه هغې مدرسې ته لېږلم لور ما خپله راواغشتو. که نه اوس په ما شک کوي چې د ده ته خیال نه ساتې. پاسه شابه ده دې نه بېل تنګ راغلي. دا زما د لومبۍ ښځې زوی دی، زما اولاد نه کېږي. ولې به نه کېږي؟ خدای پاک پراله راکړي.
خیر دی لالا په خیر دی راځه چې لالا کینه لالا سنانه بچی څنګه یې مدرسې ته ځې که نه راشه که نه کینه سبق وایه ښه بچی دا واله په دې بدن د څه والې ښه لالا مه ورکوه ته خیر دی خورې ماشوم دی او بیا یتیم دی ګوره د یتیم په سر کې د لاس کېښود او د لاس ته لاندې چې څومره ویښته راغله الله پاک دله د هغې په بدله کې دومره نیکۍ درکوي لالا را دد د لاسه زه دومره په ذلیله یم که نه دا وینې سر مې رس تړلي خوبونه نشته سړی چې راشي نو وي د ده خیال ساته او د ده خیال ساته نو خیال یې مونږ څونه وساتو خیر دی خورې ګوره مور یې نشته یتیم دی او ته یې مور یې د ده پالنه چې کوم دی دا ستا فرض دی الله پاک به دله خپل اولاد درکړي نو خپل به الله پاک راکړي نو څومره خیال یې وساتم لالا څه درته ووایم خورې چېرته ځو او چېرته ستا داړم سړی چې راشي نو به د ده نه تاویږي را تاویږي او ما له ګوري نه چې دا ناجوړه را سر یې تړلي بیماره بیخي غم غرض په ما نه کوي خو ټیک ته خورې خو ګوره دا به سبا به ته کمزورې همدا به ستا مټې جوړېږي همدا به دې په کار راځي دا پردي بچي دا د چا خپلېږي نه او 3 ورځې وشوې چې هغه سړی ډاکټر ته تللي وم او چټ یې هغه د دوایه را کړی دی هغه وایي یو له مې پیسې ورکړې بل له مې پیسې ورکړې چې چټ وله ورکړم لړ شي ته جیب کې واچي او واپس راشي او بیخي په ما غم غرض نه کوي او ته څنګه وې د دې خیال ساته نور یې په سر وخېږم لاله هغه خو صحیح ده خورې زه به درته نور څه ووایم خو خیال یې ساته ماشوم دی او باقي د خاوند خبره یې شوه نو په هغې کې د ده څه ګناه ده هغه خو همدغه شی دی خو ستا خوښ و تا ورسره واده کوو لالا چې هغه زما خوښ و نو ما له څه پته و چې د هغه دا زوی دی خو زه به درته څه ووایم خو ما ته اجازت دی نو زه درنه ورځمه زما څه کار دی ضروري لالا کښېنه که نه ډېر وخت پس راغلی چای مې وڅښه روټۍ وخوره بیا به ځې نه نه چای به بیا شي بیا به وڅښم سلام علیکم یا الله ته زما پرې خور باندې خپل رحم او فضل وکړې خدای پاکه ته ورته نیکۍ هدایت وکړي جوړې مه کوه په قلاره کوه شابه چې دا جارو کې بیا هغه ځایم جارو که داسې جارو څوک وایي زر شبه مسرته سړی ده شل ځله مې درته ویلي دي چې ما خو دویمه ښځه هم نه کوله که ته ما وکړلې که نه نو صرف د دې خپل زوی دپاره ما ویل چې دا سبا چاته ونه کړېږي چې زما مور نشته او ته تا د ځان نه مور نه بلا جوړه کړې ده سړیه زه درنه لاړم خپل کور ته تا له زوی مبارک شه او کور هم درته مبارک شه زه درنه لاړم ځه ویې وشي وخت به درنه تېر وي ښځې ته نانه زویه راځه